Assalamu alaikum everyone. Welcome to English Learning Assembly. In today's lesson 2, we will learn 10 daily common words with Pashto and Urdu meanings. د میز د انګریزي نننۍ دویم سبق میز د انګریزي لاس مهم الفاظ د کوي چې میز روزمره کې استعمالي شي او د دغه پښتو اردو معنی خزده کوي. 10 daily common words. I په دا کې په ټولو نه اول ورد دی I. مې زه د آی معنا شي زه وس پښتو لفظ کې زه وس د زه ته په انګلیش کې آی فار ایگزامپل I am عنایت زه عنایت یم. نمبر 2 یو تم اف ته یا تاسو وس ته یا تاسو ته په انګریزي کې یو فار ایگزامپل آر یو احمد آیا ته احمد وس د ته لفظ ته یو. وی هم مونږ وی معنا شي میش وس دا د جمع د پورا استعمال شي وس کچیر ز خپل زون چاته انټروډیوس کوم او زه یوازې یم نو زه بیا په داسې کې استعمالوم زه آی او کچیر میش دوه کسونی یا د دوه نه زیات کسونی نو بیا میش استعمالوي وی فار ایگزامپل وی آر سټوډنټس میش شاګردونی د و جمع هغوی جمع وس څلورم نمبر باندې د هغوی دا د جمع د پورا استعمال شي فار ایگزامپل میج د یو ټولنې په اړه کې یا د یو څه شاینو په اړه کې خبره کی او هغه جمع لحاظ باندې دوه یا په دوه نه زیات وي نور په داسې کوم میج د استعمالوي لکه هغوی شاګردون دي they are students وس هغوی چې دلته نشته خو میز موجوده کې د په دې باره کې خبره کی چې هغوی شاګردون دي they are students. he و مذکر واحد هغه یو سړی he دا د یو غایب سړي د پوره استعمال شي وس زه او ته خبره کی د یو درم کس باره کې او هغه سړی وي نو په دې کې میز he word استعمالوي لکه پښتو کې میږي هغه اوس هغه ته په انګریزي کې he فار ایگزامپل he is a nice guy هغه یو ښه سړی ده she و واحد مؤنث هغه یوه ښځه وس دا she word پښتو کې میږي هغه مطلب ته د یوې ښځې باره کې خبرې کې چې هغه غایبه ده او پښتو کې میږي چې هغه په انګلیش کې دا ته شي فار ایگزامپل شي از ا کلینر هغه یو صفوي کاوین کې دو اټ و واحد چیز یا جانور هغه وز دا اټ ورډ چې کیم دا د یو شي د پورا استعمالي شي یا د یو جناور د پورا استعمالي شي فار ایگزامپل اټ از ا کیټ دا یو بلایدو یا it is a ball دا یو بال دی هلو سلام وس ته چاته سلام کې وس دا سلام ته په انګلیش کې هلو مطلب سلام how کیسه څنګه وس how معنا شي څنګه وس ته چاته ته څنګه وس دا څنګه لپس ته په انګلیش کې how are you ته څنګه thank you شکریہ مننه ته اوس د یو چا شکریہ ادا کوئ د یې مننه کې چې تو سره څوک امداد وکړو د یې شکریہ مننه کې دا ته په انګلیش کې thank you and thank you for watching.